چې رب العالمین فرمایي اے انسانا ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسانا ته چې د خلینه کوم خبره وباسي په دې خبره باندې ځان پوهه کا ستا د اری خبره ته حفیظ ستاره خبره لیکي ستا اره خبره ساتي. او الله فرمایي عتید دا ستاد خبرو ته چې کم څوک د لیکلو والا دی دا هر وخت حاضر وي دا ستانه چرتم نه غایب کی. که یو مسلمان په دې آیات کې فکر وکي چې رب العالمین فرمایي ستاد خلینه چې سوزي دا خبر یاد ساته دا هر یو خبره حفاظت کې دي شي د دې ساتنه د دې لیکل کې دي شي او د دې پته په کوم ورځ باندې لګي. الله فرمایي چې کله د قیامت ورځ زما مخې لراش زبد انسان ته د عمل نامه پیش کوم او توبم هاذا کتابنا ينطق بالحق. اته چې دنیا کې څه خبرې کړې وي دا عمل نامه دې لګه دې مخې ته کولا او کدا به د حق ته چې څه وخت څه خبره کړې دا به ټول ستا مخې ته اوس پراته وي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو لوی عالمم تیر شوی دی لوی خلیفم تیر شوی هغه به دا خبره کوله من لم يعد کلامه من عمله کثرت خطاياه. کم یو انسان چې دا خپل خبرې د خپل عمل نه نشماري چې دام زما یو عمل دی د دې انسان ګناهونه به ډېر زیاتی. بس یو بل عالم داسې فرمایي من کثر کلامه کثر آثامه. د چا چې خپل خبرې زیاتې کړي د دې خپل جبې نه یو وران روډي جوړ کو چې هر ټیشن راخلی دا یاد ساته د هر چا نه به د قیامت پورستا ګناهونه زیات دي.